تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى ما عنه ماله وما كسب. سبحان الله. یو مچی بله مچی ته راځي او زهرا د موږ سره په میزان اکاډمۍ کې شاګردانې دي. استاد ورته په کور کې درس ویي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ستلدها والدوها واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. د اسلام دین په موږ او تاسو باندې فرض دی. په هر نر او ښځه موږ او تاسو باید په خپل اولادونو باندې قرآن زده کړو. دا بهانه نشي کېدلی. که ته د دنیا په هر ځای کې، که په اروپا کې، که په امریکا کې، که په هر ځای کې چې یو موبایل ولرې، یو کمپیوټر ولرې او مخې ته دې ایښی وي، موږ اماده یو چې د تاسو اولادونو ته قرآن وښیو. نو رضیه ګله به انشاءالله ډېر زر حافظه شي او زهرا ګله به انشاءالله زر ورسره حافظه شي. دا لږ نازولی ده، درس دومره ډېر نه کیني، موږ هم په فشار نه راولو، خو ورسره ناسته ده. الحمدلله دېرشمه سپاره یې د سینمایي حفظ کړې ده. نو که تاسو هم غواړئ چې اولادونه قرآن زده کړي، په دغه وټساپ شمېره د موږ سره اړیکه ونیسئ تر څو د تاسو اولادونو ته هم قرآن وښیو او سبا به لرزم په کور کې رحمتونه اوري. اذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ماشاءالله. الحمدلله. نو یوازې دا چې راځي ګلې دېرشمه سپاره حفظ کړې ده، ورسره څنګ په مکتب کې عمومي اول نمره شوې. څو نمرې دي په ټولو کې؟ 40 سالانه امتحانونه یې پاتې دي. په زړه کې مې ډېر سخت ارمان دا دی چې راضیه ګله مې او زهرا ګله مې ډاکټرې شي او د دې وطن دپاره کار وکړي. نه یوازې ډاکټرې بلکې حافظانې شي، هم د دین دپاره او هم د دې غمځپلي او دردېدلي افغانستان دپاره کار وکړي. زه د الله نومونه واخله. الله الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق. بس راضیه ګله ماشاءالله دا زده کړل شوې. اوله کلمه څه شی ده؟ طیبه. دوهمه؟ شهادت. درېیمه؟ تمجید. څلورمه؟ توحید. زه ووایه توحید. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير.